د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ښځینه یې د نن لوست یا سبق ده. ومو لیده؟ هو، دا ښځینه یې ده. دا ښځینه یې ده. دا درې سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې ښځینه یې داسې لیکل کیږي. ګورئ، د ښځینه یې ترڅنګ ټکی ټکی ښځینه یې لیکل شوې ده. پام خو مو دی چې په سر کې یې په سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ښځینه یې داسې ډکه کړئ. د ښځینه یې شکل او نوم دې وپېژانده. اوس نو د ښځینه یې په غږ خبرې کوو. د ښځینه یې غږ څه دی؟ یی. یی د ښځینه یې غږ دی. ګوره، یی د څپلۍ د کلمې په آخر کې د لیکل شوي ښځینه یې غږ دی. لکه څپلۍ. ته ووایه. یی څپلۍ. شاباس، بیا ووایه. یی څپلۍ. ښځینه یې به داسې لیکې، خو لولې به یې یی. ښه، ته اوس داسې نومونه واخله چې ښځینه یې په آخر کې راشي. یی کړکۍ. یی خولۍ. ګورئ، دا څپلۍ ده. دا څپلۍ تور رنګ لري. دا بند یې زیړبخون رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه څپلۍ رنګوئ. دا یې ځکه رسمه کړې چې د څپلۍ په کلمه کې یو ځل د ښځینه یې توری راغلی. څپلۍ. دلته د څپلۍ په کلمه کې یو ځل د ښځینه یې توری راغلی دی. دغه سور د ښځینه یې توری چې د لام له توري سره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم څپلۍ لیکل شوې، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د څپلۍ لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه څپلۍ رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. څپلۍ ته تور رنګ ورکوو. داسې. دغه بند ته یې زیړبخون رنګ ورکوو. شاباس، دغسې ښه یې رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اوله ښځینه یې په شنه رنګ لیکل شوې
او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ښځینه یې توری لیکل شوی دی. د ښځینه یې په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یوې منځخالي ښځینه یې په سر یې ولیکئ چې لیکل مو زده شي. موږ ښځینه یې لیکل زده کوو. ډېر ښه، ښځینه یې دغسې لیکل کیږي. موږ ښځینه یې لیکل زده کوو. ګورئ، دا د څپلۍ د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د څپلۍ کلمه لیکل شوې ده. د څپلۍ په کلمه کې یو ځای سور ټکی راغلی دی د څې په سر کې. اوس د څپلۍ د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، څپلۍ لیکل زده کوو. شاباس، موږ څپلۍ لیکو. څپلۍ دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ښځینه یې توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوی ښځینې یې په سر د ښځینه یې لیکل زده کړو. شاباس، ښځینه یې لیکو. موږ ښځینه یې لیکل زده کوو. ډېر ښه، ښځینه یې دغسې لیکل کیږي. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د څپلۍ کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د څپلۍ د هر یوې سپینې کلمې پر سر څپلۍ ولیکو. موږ څپلۍ لیکل یادوو. شاباس، څپلۍ لیکل یادوو. څپلۍ لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې د ښځینه یې توری په خړ رنګ راغلی چې د سر ښځینه یې توره ده، او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د څپلۍ د کلمو کتار دی چې د څپلۍ لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې ده. معنا دا چې د ښځینه یې او د څپلۍ دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، ښځینه یې لیکو. ښځینه یې لیکل زده کوو. موږ ښځینه یې لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د څپلۍ د کلمو کتار دی. اوس د څپلۍ د کلمې پر سر لیکو چې د څپلۍ لیکل مو زده شي. آفرین، څپلۍ دغه شان لیکل کیږي. څپلۍ لیکو. څپلۍ لیکل زده کوو. کار کوو. ګورئ، دلته په ښی خوا کې څو ځله د ښځینه یې توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هرې ښځینه یې په سر یې ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د ښځینه یې لیکل زده کوو. ښځینه یې دغسې لیکل کیږي. موږ ښځینه یې لیکو.
چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د څپلۍ د کلمو کتار دی. اوس د څپلۍ د کلمې پر سر لیکو چې د څپلۍ لیکل مو زده شي. آفرین، څپلۍ دغه شان لیکل کیږي. څپلۍ لیکو. څپلۍ لیکل زده کوو. اوس نو راځو خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ ښځینه یې لیکل شوې ده. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ښځینه یې توری لیکو چې د ښځینه یې لیکل مو ښه یاد شي. موږ د ښځینه یې لیکل زده کوو. موږ د ښځینه یې لیکل زده کوو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې په تور رنګ څپلۍ لیکل شوې ده. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د څپلۍ کلمه ولیکو چې د څپلۍ لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، څپلۍ دغه شان لیکل کیږي. څپلۍ لیکو. څپلۍ لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د یې تورې چې نوم یا ښځینه او داسې لیکل کیږي، او د څپلۍ کلمه چې داسې لیکل کیږي.
له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.